څپلۍ. پښې یې وې ډکې په اغزو، څپلۍ یې نه لرلې. مور یې ویل ورته څپلۍ پوره په 10 روپۍ دي، زه 10 روپۍ کړمه له کومه چې در واخلمه. د خپل دې کور حالته به ګورې ګزاره به کوې. د کونډې مور حالته به ګورې ګزاره به کوې. دته هم بله لاره نه وه خوار دغسې کول. نن وتلی یبلې پښې د هدیرې و خواته. یو څوک په بر کلي کې مړ و، ښخاوه یې هلته چې په خوارانو یې ویشه اسخات د مړي هغو 15 روپۍ وې دې ماشوم ته هم ورکړي هغو. د هغه خپلې مور ته راوړلې او ویې ویل که په بر کلي کې 15 کسه لا نور خدای مړ کړي نو 10 روپۍ بسې پوره، زه به څپلۍ پرې واخلم. دغه ګړۍ نو د لیدو وې د دې کونډې اوښکې د زړه له درده یې سوې سترګو ته راغونډې اوښکې.